د کرکټ پښتو یوټیوب چینل مینوالو سلامونه او نیکی هیله. غواړم په دو ویډیو کې تاسو سره د سږ کال ICC چمپیونز ټرافي په اړه معلومات وړاندې کړم. نو په دو تصویر کې تاسو ګورئ چې د افغانستان او بنگلاديش کپټانانو اشاره کړې چې د کاپ به د مونږ د بل خوا کې د تصویرو کې ګورو نورو کپټانانو خندلې دي او پاکستان هاند بیټ راپورته کړی ده چې نه دا امکان نه لري. په کرکټ کې هر شی امکان لري ځکه چې تیر کال افغانستان ثابته کړه چې د شلوریز نړیوال جام کې سیمی فاینال ته راووت او همداراز بنگلاديش په 2018 کال ICC چمپیونز ټرافي په څلورو ټیمو کې شته و. د سږ کال ICC چمپیونز ټرافي په هکله وایم دا به نهمه چمپیونز ټرافي وي. د لوبې لومړی پلان و چې پاکستان کې ترسره شي، خو کله چې هند د امنیتي ستونزو له امله خپل اعتراض وکړ نو امارات متحده عربي هم په کوربه په لیست کې اضافه شو، خو هغوی په دې ټورنمنټ کې ګډون نه لري. د هند ټولې لوبې په دوبۍ کې ترسره کیږي، نو د دوی خاطره د ټیمونه چې د هند سره په یو ګروپ کې دي دوی به دوبۍ ته ځي او د هند سره به لوبې کوي. دا چمپیونز ټرافي بعد له 8 کالو وروسته ترسره کیږي او 28 کاله وروسته لومړی نړیوال ټورنمنټ دی چې په پاکستان کې ترسره کیږي. دا چمپیونز ټرافي به د فبروري 19 څخه تر مارچ 9 پورې چې د اول کپ څخه تر 19 کپ وي ترسره شي. دا ټیمونه به 15 سیالۍ وکړي چې په 19 ورځو کې. افغانستان لومړی ځل دی چې الحمدلله ټورنمنټ راغلی ده. لومړی ټیم چې چمپیونز ټرافي ته خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه هغه انګلستان و، ورپسې نیوزیلند، بنگلاديش، افغانستان په 12 جنوري باندې خپل لوبډله اعلان کړه او په اخرو کې هند او پاکستان و. د لوبې په ځای په هکله ووایو، دا لوبې په پاکستان کې په راولپنډي، لاهور او کراچۍ ښارونو کې ترسره شي. کراچۍ ښار کې به 3 لوبې کیږي چې نشنل سټیډیوم کې به دا ترسره شي چې نن لومړنۍ لوبه هم په کراچۍ کې ده او له بلې خوا په راولپنډي کې هم چنان 3 لوبې ترسره کیږي. د راولپنډي سټیډیوم د ټول نه کوچنی دی، د ظرفیت د تماشاچیانو په لحاظ 15,000 تماشاچیان پکې ځایږي او د لاهور سټیډیوم چې قذافي سټیډیوم ورته وایي نو دا ولې ورته وایي دو په هکله ووایم چې دا سټیډیوم د دوی خاطره قذافي سټیډیوم په نوم شو. کله چې جنرال معمر قذافي د لیبیا ولسمشر په کال 1994 کال کې اسلامي سازمان کانفرانس کې د پاکستان نه حمایت وکړ چې ترڅو اتومي سلاح ولري، نو دغه په افتخار باندې پاکستانیانو دا سټیډیوم د قذافي په نوم کېښود. او دا سټیډیوم ځکه چې انجینیر یم نو غواړم چې وایم چې دا چا ډیزاین کړی ده. دا سټیډیوم یو داغستاني انجینیر ډیزاین کړی ده. د بلې خوا په امارات متحده عربي کې د دوبۍ ښار کې په دوبۍ انټرنیشنل کرکټ سټیډیوم کې به هم د لوبې ترسره شي چې 15 لوبې دي او که هند فاینل ته لوبې ته لاره ومومي نو فاینل به په دوبۍ کې ترسره شي. په سوشل میډیا کې ډېرې ټوکې دي چې د ډېر اهمیت پاکستان نیولی دی، نو داسې تصویرونه خلک اچوي، نو تاسو د خندا او مسکا د خاطره دا تصویر ما هم تاسو ته دلته. 8 ټیمونه په 2 ګروپو ویشل شوي دي چې په الف ګروپ کې بنگلاديش، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان دي. لږ عمومي معلومات درکړم چې د 8 ټیمو څخه هغه ټیمونه چې روزونکي خارجي روزونکي دي هغه بنگلاديش، افغانستان، انګلستان دی او نور متوقع ټول ټیمونو خپل د مملکت روزونکي دي چې د بنگلاديش روزونکی ویسټ انډیز څخه دی، د افغانستان د انګلستان څخه او د انګلستان د نیوزیلند څخه. او کپټانانو په هکله وایم چې و ټیمونه ټول کپټانونه بیټسمین دي او یوازې د نیوزیلند کپټان هغه آلراونډر ده او هیڅ کپټان بالر نه ده. په لومړی ګروپ کې لږ وړه تبصره وکړو، بنگلاديش ټیم ښه ټیم لري، شانتوی کپټان ده او بالینګ او بیټینګ او آلراونډر په بخش کې تجربه ناک او نوي لوبغاړي شته دي. هندوستان خو همیشه د ټورنمنټو کې لومړی خبره کوي او دوی ټول ورته وایي چې دوی فاینل ته ځي. نیوزیلند هم ښه ټیم لري، د بیټینګ لاین اپ یو قوت نقطه ده او بالینګ هم ښه ده. پاکستان چې کوربه هیواد ده نو دوی هم ځوان او پخواني لوبغاړي کې شته دي، نو دا وګورو چې محمد رضوان څه کولی شي. د الف ګروپ کې تاسو ټیمونه ګورئ: بنگلاديش، نیوزیلند، هند او پاکستان. په بی ګروپ کې افغانستان، استرالیا، انګلستان، سویلي افریقا دي. افغانستان ټیم شاهدي
کپیټاني کوي او نامخده ښه لوبغاړي لرو. یوازې علامه محمد غضنفر د ټپ له امله د ټیم څخه بهر شو او په ځای ننګیال خاروټی راغی. استرالیا هغه ټیمونو څخه دی چې ډېر لوبغاړي خوږ شول. دی که نه لومړی سکواډ یې چې اعلان کړی و ډېر ښه لوبغاړي وو او دا تمه کېده چې استرالیا به لومړی خبره کوي، خو د دې لوبغاړو بعضې د ټپ له امله او بعضې د شخصي ستونزو له امله د ټورنمنټ څخه بهر شول. لومړی پیټ کومس چې کپیټان یې و د هغه په ځای سمیټ راغی او نو په ځې ډنګونه چې تاسو ګورئ هغه لوبغاړي دي چې د ټپ له امله د ټورنمنټ نه وتلي دي. انګلستان هم ښه ټیم جوړ کړی او بله خوا سویلي افریقا نو موږ هیله مند یو چې انشاءالله افغانستان به د ګروپ څخه اول وځي. نو د درې نور ټیمونه چې هر کوم یې دویم راغی موږ کار یې نه لرو. بي ګروپ تاسو ګورئ د افغانستان د بلې خوا د ساوت افریقا، انګلستان او استرالیا. د لوبڅاران او ټکټ په هکله ووایم، که تاسو دا ویډیو یا دغه تاسو ودروئ نو ګورئ چې د ټکټ قیمتونه د لوبې او د ځای په اساس باندې فرق لري. د پاکستان لوبې چې دي د هغې ټکټونه لږ جګ دي نسبت به نور نه. او د لوبڅارانو په هکله ووایم چې سږکال لوبڅارانو کې هندي لوبڅاران نشته دي، د خو د لوب پاکستان کې ترسره کېدی دی. او بله خوا هغه هیواد چې ډېر لوبڅاران لري هغه د انګلستان هیواد ده. غواړم چې د سیالیو مهالویش په هکله وغږېږم. نو که غواړئ دا سیالیو مهالویش صاف تاسو سره زه شریک کړم نو په کامنټ سیکشن کې ماته خپل واتساپ نمبر راولېږئ، زه به انشاءالله تاسو دغه مهالویش ولېږم. لومړۍ لوبه چې د اوس روانه ده نو دا په کراچي سټیډیوم کې ترسره کېږي. د افغانستان دوه لوبې د جمعې په ورځ دي. لومړۍ لوبه د سویلي افریقا سره ده، بیا د انګلستان سره چهارشنبې په ورځ او جمعې بیا د استرالیا سره ده. نو د څرنګه چې د هند پاکستان لوبې ډېرې جالبې دي، له بلې خوا اوس د افغانستان او استرالیا لوبې هم ډېرې تماشاچیان لري، خصوصا هغه آخري لوبه هم چې موږ په 50 اوریزه دی سره کړې وه او په 20 اوریزه کې هم چې شکست ورکړی و. نو یو غټ رقابت د افغانستان او استرالیا هم رامنځته شوی ده. نو د دې ټکټ هم په 3 ساعتو کې خرڅ شو د لوبې. که د لوبو پایلوبو په هکله وغږېږو، لومړۍ نیمه پایلوبه به د کپ په 14مه ترسره شي په دوبۍ ښار کې او دویمه به په 15 د لاهور په ښار کې. او فاینل که هندوستان لاړه نو په دوبۍ کې ترسره کېږي، که هندوستان فاینل ته رانړه نو دا فاینل په لاهور کې ترسره شي.